خویندو او میرمنو ته یو څو سپارښتنې لرم که په دې سپارښتنو عمل وکړئ نو خوشحاله ژوند به تېروئ. پر خپل خاوند دې فخر کوه، هغه له چا سره مه برابروه، د هغه اقتدار او غرور مه ماتوه. قناعت کوونکی واوسه، ښکلا دې د نورو مخ ته مه راکاږه. ناز وکړه خو متکبره کېږه مه. په خوله موسکا دې عادت وګرځوه. ښکلي احساسات دې له ښه فکر سره یو ځای لره. جنګیرکه مه جوړېږه چې د خاوند له سترګو دې ولوېږي. د خاوند لپاره دې پټنځی اوسه چې یوازې تا ته پناه دروړي. ښکلا په سادګۍ او معصومتوب کې ده چې تا ته ارامي در بخښلی شي. که په پخلي ښه نه پوهېږې حتما یې زده کړه. هېڅ وخت بې له سینګاره د خپل خاوند مخې ته مه کښېنه. خوله دې مسواک او خوشبویه لره. بدن دې باید هېڅ وخت د خولو بوی ونه لري. د خاوند نه مخکې دې مه ویده کېږه او د هغه نه مخکې له خوبه مه پاسه. ښکلې موسکا دې هېڅ وخت په تریو تندي مه بدلوه. که خاوند دې ووایي له ما نه بغیر تا سره چا واده نه کوو، نو ورته ووایه له تا مننه کوم. که یې درته وویل در سره مینه نه لرم، ته ورته ووایه چې زه په تا فخر کوم. که درته ووایي ستا حوصله نه لرم، ته ورته ووایه بې له تا هېڅوک نه لرم. که ووایي کورنۍ مې دې نه ده خوښه، ته ورته ووایه زه ستا کورنۍ سره مینه لرم. که درنه خفه شي ورته ووایه ما وبخه. د خاوند لپاره د ډالۍ اخله او د ژوند له خاصو ورځو ورته ښه یادونه کوه او غوښتنې یې په ناز او دلبرۍ سره منه. کله چې کور ته راننوځي د هغه مخ ته ورشه او لاس یې ونیسه. کالي ورته استري کوه. هر کله چې بدلول باید په تمه پاتې نه شي. شیبه په شیبه د الله جل جلاله څخه مرسته غواړه. ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله. له همدغسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.